د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د راشد خان کښتۍ بیا ډوبه شوې ده. راشد خان مخکې مو هم د راشد خان په هکله تاسو ته وویل چې د دویم مقام څخه اتم مقام ته راغلی په نړیواله درجه بندۍ کې، او همدارنګه په الراونډري کې د دریم مقام څخه پنځم مقام ته راغلی ده. او بیا هم دی لوبډلمشري څخه وایستل شو. فضلي وایي چې دی لوبډلمشر نه دی. د راشد خان په هکله ولې داسې قصې روانې دي، څه وجه ده، او د لوبډلمشرۍ څخه ولې لرې شو؟ د فضلي خبرو ته مو رابولم. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي په کابل کې د طلوع په نوم له یو خصوصي ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویل چې راشد خان اوس مهال د افغانستان شل ورځې لوبډلې لوبډلمشر نه دی، او د شل ورځې لوبډلې لپاره به نوی لوبډلمشر ټاکل کیږي. نوموړي په خپلو خبرو کې د نورو خبرو ترڅنګ وویل چې کله د افغانستان ملي لوبډلې د درې واړه فارمټونو لپاره نوي لوبډلمشران وټاکل شول، نو راشد خان د هغې په اړه ټویټر وکړ چې او له دغه پریکړې سره یې مخالفت وښود. نو همدا لامل و چې هغه اوس د شل ورځې لوبډلې لوبډلمشر نه دی پاتې. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د شل اوریز نړیوال جام را روان دی، او د هغې لپاره دوی په لوبډله باندې کار کوي چې یوه ښه لوبډله ورته جوړه ولېږي. هغه وویل چې د شل اوریز نړیوال جام لپاره به نوی لوبډلمشر ټاکي ترڅو په شل اوریزو لوبې کې ښه ولوبېږي. همداراز ښاغلي فضلي د محمد شهزاد په اړه هم ویل چې که هغه خپل فټنس برابر او ډسپلین ستونزې ختمې کړي نو هر کله ملي لوبډلې ته راتللی شي. نوموړي نن د 3 کسانو د لرې کېدو او د هغوی د څېړنو په اړه وویل چې دا پریکړه د کرکټ بورډ په کلنۍ عمومي غونډه کې وشوه، او د دې لپاره کمیټه ټاکل شوې ده چې هغه به د اسدالله خان، دولت احمدزي او نوید صایم په اړه څېړنه کوي، او له هغه وروسته به خپل راپور وړاندې کوي. تر هغې پورې دوی منفک شوي نه دي، خو دندې تعلیق شوي دي. ښاغلي فضلي د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر ګلبدي نایب د هغه خبرې په اړه وویل چې ویلي وو چې لومړی د لوبډلمشرۍ خبره له راشد خان سره شوې وه، خو راشد خان بیا د لوبډلمشرۍ انکار وکړ او هیڅ علت یې هم ښکاره نه کړ. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وویل چې راشد خان له اجرایه رئیس او د غوروي کمیټې له مشر سره د لوبډلمشرۍ په اړه خبرې کړې وې، خو وروسته یې له لوبډلمشرۍ څخه انکار وکړ. عزیز الله فضلي د نوو ځوانانو په اړه هم دا خبره وکړه چې هغه له خپلې لومړۍ ورځې دا هڅه کوي چې نوو ځوانانو ته په لوبډله کې ځای برابر کړي ترڅو د افغانستان نوي استعدادونه په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي او د خپلو هیواد لپاره ویاړونه راوړي. د یادونې وړ ده چې له 2019 نړیوال جام څخه مخکې افغانستان کرکټ بورډ اصغر افغان له لوبډلمشرۍ څخه لرې کړ چې د هغه په ځای د یو ورځنیو لوبو لپاره ګلبدي نایب لوبډلمشر کړ. د ټیسټ سیالیو لپاره یې رحمت شاه او د شل ورځو لوبو لپاره یې راشد خان د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکه. خو راشد خان او محمد نبي د کرکټ بورډ په دغه پریکړه سخت غبرګون ښکاره کړ او په ټویټر باندې یې په خپلو ټویټونو کې دغه پریکړه وغندله. خو اوس د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي چې راشد خان یا د پریکړه نه وه منلې، نو ځکه هغه اوس د شل ورځې لوبډلې لوبډلمشر نه دی. ملګرو که چیرې غواړئ چې همدارنګه د کرکټ له هرې تازه او نوې پېښو څخه خبر شئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ. نظر مو را سره حتما شریک کړئ.